ګرانو نازولو ماشومانو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې جوړ روغ راغلی وای چې خپل درس ته غوږ ونیسئ. درس به بیا څنګه پیل کړو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. آفرین، ډېره ښه مو زده شوې دا مبارکه کلمه. د موږ تاسو د نن ورځې درس د چې حرف دی. چې په خپل منځ کې 3 ټکي لري. چې او د نورو تورو په شان په کلماتو کې 3 غږه لري. چا، چې، چو. چا، چې، چو. لکه چا د چترۍ په کلمه کې. چې د چترۍ په کلمه کې چا غږ کړي. دا ښځه ګورئ چې په باران کې توره چترۍ نیولې، هغه چونګښې هم ځان ته زیړه چترۍ نیولې چې لامده نشي. چې چترۍ. چې د چترۍ په کلمه کې د چا غږ کړي. چا، چترۍ. چې چترۍ. چې چترۍ. او چې د چینجي په کلمه کې د چې غږ کړي. چینجی وینئ، د سور چینجی چونګښې طرف ته روان دی چې لوم نشي. چونګښه چترۍ لري، دی هم غواړي ځان پټ کړي. چې چینجی. چې د چینجي په کلمه کې د چې غږ کړي. چې چینجی. چې چینجی. چینجی روان دی چې د چونګښې طرف ته ورشي ځان پټ کړي په چترۍ کې. چې چینجی. او چې د چوغکې په کلمه کې د چو غږ کړي. چوغکه. چې چوغکه. چوغکه خو ولیدله چې د یوې ونې نه بلې ونې ته داسې الوزي، په خپله ځاله کې کښېني. چې چوغکه. چې د چوغکې په کلمه کې د چو غږ کړي. چې چوغکه. چې چوغکه. چې چوغکه. چې د چوغکې په کلمه کې د چو غږ کړي. ګرانو ماشومانو، د تاسو نننی درس هم دومره و. خدای دې وکړي چې ښه مو زده شوی وي. نور نو مو وخت پوره شه. الله مو مل شه.